السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم ستاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ډیسیبل آی ډي بیرته سمه کړئ. هو ملګرو، اوس که چیرې ستاسو خپله د فیسبوک آی ډي ډیسیبله سوې وي او ستاسو په هغه آی ډي کې ډېر پیجونه وي یا ستاسو ډېر ملګري وي او تاسو نه غواړئ چې هغه آی ډي مو پسې خرابه سي او تاسو غواړئ چې هغه آی ډي مو بیرته سمه کړئ، نو دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. او ملګرو، دغه څو شیان تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې مه کوئ، نو هیڅکله به هم ستاسو د فیسبوک آی ډي نه ډیسیبله کېږي. یعنې ملګرو، کله ستاسو په فیسبوک کې ګروپان راړوي نو تاسو په یوه ورځ باندې ډېر ګروپان مه جوانوئ. یعنې تاسو ګروپان راړوي تاسو جوان کوئ او دغه رقم تاسو په یوه ورځ باندې ډېر ریکویسټونه هم مه لیږئ. یعنې کله ستاسو څو ملګري راړوي نو تاسو هغه ملګری نه پېژنئ، اډ فرینډ کوئ. یعنې تاسو په یوه ورځ باندې ډېر فرینډ ریکویسټونه هم مه لیږئ او دغه رقم څو نور کارونه دي، نو دغه کارونه تاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې مه کوئ، نو هیڅکله به هم ستاسو د فیسبوک آی ډي نه ډیسیبله کېږي. خیر ملګرو، اوس تاسو مه پریشانه کېږئ، دغه ویډیو تاسو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپله ډیسیبله سوې آی ډي بیرته سمه کړئ. نو ملګرو، دغه ویډیو تاسو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه له دې څخه خبر سي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع. نو ملګرو، دا کومه ویډیو زه جوړوم، د دغه ویډیو لپاره ډېرو کسانو ماته په تېرو ویډیوګانو کې کمنټ کړی و چې ته موږ ته راوښیه چې موږ څنګه کولی شو چې ډیسیبل آی ډي بیرته سمه کړو. نو دغه د هغو لپاره هم ده. او ملګرو، دا کومه ویډیوګانې چې موږ جوړو دغه ویډیوګانې موږ ستاسو لپاره جوړو. نو ویډیوګانو تاسو لایک کوئ هم او له خپل ملګرو سره خامخا شیروئ. نو خیر ملګرو، اوس به تاسو راسئ په خپل موبایل کې به یو براوزر خلاص کړئ، که هغه هر براوزر وي، که کروم براوزر وي، که یوسی براوزر وي، که هر براوزر وي. نو زه راغلم ګورل ته مې یوسی براوزر خلاص کړئ. تاسو به هم په خپل موبایل کې براوزر خلاص کړئ. ملګرو، کله تاسو براوزر خلاص کړئ نو اوس به دلته تاسو په براوزر کې فیسبوک خلاص کړئ، که هر براوزر وي تاسو به فیسبوک کې خلاص کړئ. نو ګور ملګرو، له ما سره هم یوه ډیسیبله فیسبوک آی ډي ده، نو هغه بنده سوې ده، نو زه غواړم هغه خلاصه کړم. نو زه فلحال دلته د خپل ډیسیبل آی ډي فیسبوک ایمیل او پاسورډ کې لیکم. تاسو به هم د خپل ډیسیبل آی ډي ایمیل او پاسورډ دلته کې ووایئ. نو ملګرو، تاسو کتلی شئ چې ما د خپل ډیسیبل آی ډي ایمیل او پاسورډ کې ووالئ. تاسو به هم د هغې آی ډي ایمیل او پاسورډ کې ووایئ او په دغه لوګین باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ نو اوس به هغه آی ډي خلاصه سي. ګوره ملګرو، تاسو کتلی شئ دلته راغلی و یور اکاونټ هیز بین ډیسیبلډ، یعنې ستاسو اکاونټ ډیسیبله سو. ملګرو، دا تقریبا یوه میاشت مخته هم له ما سره ډیسیبل سوی و، نو په دې کې ما څو نور هم ډېر کارونه کول، نو بیا تقریبا ما بیرته خلاص کړئ او اوس بیرته ډیسیبل سوی ده. نو ملګرو، ګوره راغلی دلته وایي یور اکاونټ هیز بین ډیسیبل، یعنې دا ډیسیبل سو. نو دا لاندې اوس ګو ټو هیلپ سینټر لیکلی دی. ملګرو، په دغه ګو ټو هیلپ سینټر باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله چې تاسو ګو ټو هیلپ سینټر باندې کلیک وکړئ نو اوس به تاسو لاندې راسئ. کله چې لاندې رالاست ګوره ملګرو، ته لیکلی دی وایي یوز دس فارم ټو سبمیټ ان اپیل، یعنې دلته اوس موږ فیسبوک ته اپیل کوو چې دغه آی ډي چې دغه زما خپل آی ډي به دا په غلطۍ کې ډیسیبله سوې ده. نو دغه یوز دس فارم ټو سبمیټ ان اپیل ملګرو، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ګوره پورته راغلی وایي مای پرسونل اکاونټ واز ډیسیبلډ، یعنې زما خپل پرسونل اکاونټ ډیسیبله سو. نو ګوره ملګرو، په دې کې اوله وار ده له موږ سره یور فل نیم، دلته به تاسو خپل مکمله نوم ولیکئ، کوم نوم چې ستاسو د دغه فیسبوک آی ډي ده، یعنې دا کوم آی ډي ستاسو ډیسیبله سوې ده د هغې مکمله نوم دلته تاسو ولیکئ. نو ملګرو، زه دلته هغه نوم کې لیکمه. نو ملګرو، ما نوم کې ولیکئ. دغه رقم تاسو به هم دلته د خپل د ډیسیبل آی ډي دا کوم آی ډي ستاسو ډیسیبل سوې ده د هغه فل نوم کې ولیکئ. نو ما نوم ولیکئ. له هغه بعده د ملګرو دلته موږ سره یور آی ډي ضروري او مین شی چې ده دغه د ملګرو دلته به اوس تاسو د خپل که چیرې ستاسو شناخته کارت لرئ هغه شناخته کارت تصویر یې واخلئ او راپلوډ یې کړئ، یا که چیرې تاسو پاسپورټ لرئ د هغه څه تصویر واخلئ او راپلوډ یې کړئ، یا دغه رقم که تاسو کوم بل کارت لرئ ملګرو دلته به تاسو له هغه څه تصویر واخلئ او دلته به یې راپلوډ کړئ او هغه کارت به هم خاص په دغه نامه وي، یعنې ستاسو دا ډیسیبل آی ډي په کوم نامه ده ستاسو کارت به هم په هغه نامه وي. نو دغه رقم هغه تصویر ملګرو دلته تاسو راپلوډ کړئ. کله چې تاسو هغه تصویر راپلوډ کړئ لاندې به راسئ او دغه رقم کله چې لاندې ملګرو تاسو رالاست دلته به اوس سبمیټ لیکلی وي. ګوره ملګرو، لاندې په دا سپین خط کې کوچنی سینډ لیکلی ده، په دغه سینډ باندې به تاسو ملګرو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سینډ باندې کلیک وکړئ دغه رقم دغه به سینډ سي. ګوره فلحال خو دا تصویر موږ نه کوو راپلوډ، دلته به تاسو خپل تصویر راپلوډ کړئ. دغه رقم ملګرو په 15 ورځې کې دننه به ستاسو دغه کوم آی ډي چې ډیسیبله سوې ده دغه به خلاصه سي. نو ملګرو، دغه یوه طریقه ده، بله په یوه طریقه باندې هم ستاسو ډیسیبل آی ډي نه خلاصیږي، خالي په دغه طریقې باندې خلاصیږي. دغه طریقه 100% کار کوي. دغه آی ډي وار له ما سره ډیسیبله
شوې ما سمه کړه نو اوس بیا ډیسیبل سیټ اوس بیا سمه کړم. نو ملګرو دغه طریقه وه چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل ډیسیبل آی ډي مو سمه کړئ. که مو چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای